په دې کې دنه یو د درې مسلې دی وړې وړې هغه پکې بیانو. یو حدیث کې راغلی چې ظاهره کې مرفوع دی او محدثینو ته مرفوع نه وي، صرف د ابو هريره رضی الله عنه فتوا وي، هغه اجتهاد دی. مسله دا ده چې نبی اسلام یو مسله بیان کړې وه په حدیثو کې چې قیامت به ورځ دا اوداسه اوبه چې کوم ځای ته ورسېدلې دغه ځای پورې به الله رب العالمین جنت کې جنتیانو ته د سرو زرو کالي وراچوي، د سرو زرو بنګړي او د هغې امینونه او هارونه دا به جنتیانو ته سړو ته مشولی کېږي. کوم ځای ته چې د اوداسه اوبه ورسېږي هغه ځای پورې به کالي اچولی کېږي. دا یو مسله د الله رسول بیانه کړه. بیا اخري جمله داسې وفرمایله فمن استطاع منکم ان یطیل، که د چا دا خوښه وي چې سړی دې کالي د هغه اوږده شي او ډېر کالي ته وغورځېږي نو هغه سړی د خپل اوداسه اندامونه ډېر وینځي. د دې حدیث نه ابو هریره او بعضو صحابو دا فهم کاوه چې دا مټې د دې ځای پورې انځل پکار دي او دا مخ چې کوم دی دا دې ځای پورې انځل پکار دي او دا خپې چې کوم دی د بر زنګون پورې انځل پکار دي. اوس په دې کې د اهل علم اختلاف راغلی چې دا الفاظ پیغمبر ویلي او که نه دي ویلي چې تاسو مټې د څنګلو پورې وینځئ او مخ د څټه پورې وینځئ او دا خپې د زنګون پورې وینځئ. دا د الله د رسول الفاظ دي او که نه دي؟ حالانکه دا الفاظ په صحیح بخاري کې هم راغلي، مسلم کې هم راغلي، عامو د حدیثو کتابونو کې دا د اوږدوالي الفاظ راغلي. دا کوم الفاظ چې ما اوس ویل دا د مسلم الفاظ دي. تقریبا د علماء فیصله په دې ده، اخرنۍ خبره کوم فیصله په دې ده چې دا الفاظ مدرج دي. طالبان مدرج الفاظ پېژني. مدرج دې ته ویل کېږي چې نبي علیه السلام یو حدیث بیان کړي یو عمل او په دې کې صحابي د تشریح په طور باندې یو خبره زیاته کړي، د تشریح په طور باندې یا خبره لږه ګرانه نو صحابي د لغت د حل لپاره خبره پکې اضافي کړي چې د دې خبرې داسې مطلب دی، یا هغه صحابي د خپل فهم مطابق اضافه وکړي، د فهم مطابق چې د دې دا مطلب کېدی شي. دیو نبی صاحب د خبرې مطلب یې داسې دی چې د خپل اندامونه چې کوم دی دا صحیح وینځئ، درې ځله زیاتې مه کوئ، پوره وینځئ. چرته هم قرآن او حدیث کې داسې اودس نقل نه دی سوا د دې روایت نه چې نبي علیه السلام چرته خپلې څنګلې د دې ځای پورې دا مټې وینځلي، داسې نقل نه دی. او چرته هم داسې اودس نه نقل چې د خپې نبي علیه السلام د زنګون پورې یا د پتون پورې وینځلي او دا مخې د څټه پورې وینځلي. دا په تمامه ذخیره د حدیثو کې داسې روایتونه نشته دی. اوس خو دا د میډیا دور دی، ته د حدیث کم لفظ چې غواړې دا ګوګل له ورکړه او دا ګوګل به ټول روایتونه تا ته مخې ته کېږي او تا ته به شماره وایي چې دومره روایتونه په دې باب کې او په پلاني کتاب کې دي او دا کتاب چې دنیا په هر ګوټ کې هغه لفظ را پیدا کېږي. دا اوسنی دور خو جدید دی او ډېر اسان شوی دی. څنګه چې عصري علوم اسان شوي دي نو دیني علوم باندې علما فارغ کړي دي، ډېرې مکتبې پیدا کړي دي. زموږ سره خپله په کمپیوټر کې دنیا ذخیره د کتابونو پرته ده چې کوم څیز د نوم لیکې را راځي. اوس دا خبره بالکل نه ورکېږي، داسې جدید دور راغلی دی. نو تمامه ذخیره د حدیثو کې دغه اودس چېرته صحابه کرامو نه یا د الله د رسول نه په دې طرز نقل نه دی سوا د ابو هریره نه چې ابو هریره به چې کله اودس کاوه نو خپلې مټې به د دې ځای پورې وینځلې، تخر پورې به وینځلې او خپې به یې د زنګون پورې وینځل او مخ به یې د سر پورې وینځل. او دلیل به ورته دا وایي چې قیامت په ورځ نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې د مسلمانانو چهرې به رڼا کوي، کوم ځای پورې چې اوبه وي هغه ځای پورې به رڼا کوي او دې ته به الله رب العالمین د سرو زرو کالي اچوي. نو که د چا دا خوښه وي چې چهرې دې په قیامت کې رڼا وکړي نو اندامونه اوږده وینځئ، ډېر وینځئ. او که د چا دا خوښه وي چې کالي دې ورته ډېر واچولی شي نو اندامونه ډېر وینځئ. دا به د ابو هریره صاحب فهم و. دې وجه شیخ الاسلام ابن تیمیه ابن قیم دواړه وایي چې دا طریقه چې کوم ده دا د الله د نبي نه وه، خو د ابو هریره صاحب خپل اجتهاد و چې هغه په خپل اجتهاد باندې عمل کاوه او خلکو له به د خپل اجتهاد ترغیب هم ورکاوه. نو د حدیثو په باب کې د علماو په اصطلاح کې دې ته مدرج الفاظ وایي. دا په حدیثو کې ډېر دي چې یو صحابي راولېږي د یو لفظ اضافه وکړي د تشریح په بنیاد باندې یا د یو ګران لغت په بنیاد باندې یا د هغه خپل فهم یې د خپل فهم مطابق تشریح وکړي. نو محدثین راولېږي په برکټ کې هغه لفظ ولیکي چې
چې دا لفظ دا اضافي دی دا د پلاني صحابي یا د تابعین طرف نه اضافه ده پدې کې او دا الفاظ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دي د پیغمبر او داس هم دغه ځای باندې دغه پورې باندې ځل دا پیغمبري او داس ده او خپې د ګټو پورې ځل روانه جمعه کې ان شاء الله دا غي وضاحت کوو او مخ کم ده دا غي حدونه موږ ویلو وګونه بګینې دي دا وګونه دی خو دا د مخ حدونه دي دا د الله د نبی طریقه